چې د دې خړو خاورو نه به تاسو څه بوت کوئ؟ دا دومره غارمه چې برداشت کوې، آیا هغو نه آمدن به درکړي څومره چې ته غواړې او څومره چې دا سخته تېرې؟ سلامونه دوستانو، امید لرم چې ښه به یې، روغ جوړ او په صحت به تندرسته یې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ په خپل پټي کې د 3 ورځو راسې محنت کوو او جاري دی، او ګرمي هم داسې سیوا ده، ته به وایې که نور یوه نیزه راښکته شوی دی، خو بیا هم محنت دی، جاري دی، کوئ، ځکه چې یو کار په کولو باندې خلاصیږي. نو لګیا یو، کار دی کوي، خو یو وړوکی شان پیغام مې تاسو سره شریک کاوه، او هغه دا دی چې کله هم ته یو کار کړی نو تا سره به ډېرې خبرې مخې ته راځي، ډېر خلک به تاسو سره فیس کېږي، ډېرې خبرې به اوري، او هغه به په داسې شکل وي چې د دې خړو خاورو نه به تاسو څه بوت کوئ؟ دا دومره غارمه چې برداشت کوې، آیا هغو نه آمدن به درکړي څومره چې ته غواړې او څومره چې دا سخته تېرې؟ نو په زړه کې صرف یو ارمان دی او خاموش پاتې کېدی، ځکه چې فی الحال هېڅ هم نشته، نو نتیجه به په الله پرېږدو او خاموش به پاتې کېږو، هغه ته به ریاکټ نشو کوو، هغه ته به سوال و جواب نه کوو، ځکه چې تر څو پورې موږ ته الله نه یې راکړي نو د هغې وخته پورې موږ هغوی ته هېڅ هم نشو ویلی. خو انشاءالله د دې خړو خاورو نه به یوه ورځ سره راټوکېږي او هغه به د دې محنت سیله وي، خو په موږ باندې انتظار کول دي، د دې سره د زړه نه محنت کول دي، مینه ورسره ساتل دي، او لرې نه ده چې هغه ورځ به راشي چې موږ ته به الله د خپل محنت سیله راکړي. خو که بیا هم یو انسان وایي که ناکام شوې نو څه به کوې؟ نو که ناکام شوې یا مونږ شو، لکه دا یو مثال دی، دا خبرې اورو، نو یو نوې تجربه به حاصله کړو او د هغې نه به یو نوی سبق واخلو او په یو نوي انداز به بیا راپاڅو. خو لویږې به نه، هغه کس ناکام دی چې ولویږي او بیرته پاڅېږي نه. نو که ولویدې نو دوباره به راپاڅېږې، او که کامیاب شوې نو هغې ته به آلریډي یو جواب میلاو شي چې د محنت صله الله ضرور ورکوي، لږ وخت بعد به ورکوي، خو ضرور به ورکوي. نو دا ویډیو ده، تاسو سره مې دغه یو وړوکی شان پیغام شریک کو. او بله خبره دا ده چې زمونږ د دې پټي 13 ویډیوز باندې 200 پلس ویوز راغلی دي، نو زمونږ د وړوکو خلکو هم دغه شان وړې خوشحالۍ دي. الله دې تاسو ټول راته خوشحاله او آباد ساتي. او مونږ دا چرته ګڼل چې زمونږ په ویډیوز باندې به دومره ویوز راځي یا به مونږ دونه خلک ګوري، خړ پړ خلک یو. الله دې تاسو ته قدر درکړي او الله دې تاسو شان آباد لري. نو که دا ویډیو هم درته مخې ته درله نو د خپلو ملګرو سره لازم شیر کړه، او زمونږ په دې خوشحالۍ کې حصه‌دار شئ. لایک او کمنټ مه هېروئ، او دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله میلاویږو به په بله ویډیو کې. د هغې وخته پورې ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان.